بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم توفة المؤمن الموت. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما الدنيا إلا مثل يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع كما قال عليه الصلاة والسلام. ګرانو محترم وروڼو مشرانو، دا یو مذاکره ده په خپل مابینځ کې، یو لږ مختصر خبرې به وکړو، دعا به وکړو انشاءالله. دا درخته نه په یو باغ کې چې هر څومره ښایسته باغ یې، که دا درخته ما او تا اوبه ورنکړو، a time will come چې دا د درخت کلر به چینج شي او بیا فروټ به هم نه ورکوي، ګرته به رنګ به یې ژړ شي. ولې هغه ستا ډیوټي دا وه چې تا اوبه ورکړې وای. ډزنټ میټر چې هغه درخته چیرې ده، په کوم باغ کې ده، باید چې تا اوبه ورکړې وای. د هغسې زما او ستا ایمان دی. موږ ټوله مسلمانان یو الحمدلله، پر الله باندې، د الله پر رسول باندې، د ورځ د قیامت باندې، پر قبر باندې، ټولو باندې ایمان لرو. مګر خبره دا ده چې دا ایمان رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تازه کوي. د حدیث مبارک چې خپل ایمان تازه کوي. نن سبا چې یو چاته د تازه کولو خبر ورکړي، وایي زما خو زه مسلمان یم، ته څه راته وایي. موږ خو دا نه وایو چې وروره چې ته مسلمان نه یې. هر شی موږ په دنیا کې وینو، لایسنس د ایکسپایري ډیټ لري، دوایي د میډیسن د ایکسپایري ډیټ لري. د هغسې زموږ ایمان دی، ګای وخت کمزوره شي. په ابن ماجه کې روایت دی، صحابه کرام دا ویلي چې تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. وای اول موږ ایمان زده کی، بیا مو قرآن زده کی. نو دی خو عرب و، بیا نو صحابه و، نو already دی مسلمانان و، بیا دی وای تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اول موږ ایمان زده کی، بیا مو قرآن زده کی. او که موږ هسټري ته وګورو، تاریخ ته، لمونځ تقریبا 10 کاله بعد د اسلام فرض شوی دی. چې اسلام رالی د هغه 10 کاله بعد لمونځ فرض شو. روژه بیا د هغه بعد، حج خو بلکل په آخر کې. نو د هغه در مخه څه شي وه؟ هغه در مخه ایمانیات، مغیبات چې په غیب کې دي. نو الله تعالی د مرحومین سره ښه وکړي، خدای تعالی د جنت الفردوس په نصیب کې. یو شاعر دی په عربي کې ښه بیتونه وایي. دا زموږ دپاره یې مذاکره ده، بیان نه دی. ما خپله د بیان نه شوقي یم. خبرې داسې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویل ولاړ څه بیان وکړه، او اوس نو د ده بیان واوره، د صحابي رضی الله عنه. والله الهنا هذا رسولنا والكعبة قبلتنا القرآن كتابنا. والله زموږ اله دی. رسول صلی الله علیه وسلم نږدې ورته ناستو، اشاره وکړه هذا رسولنا، دا زموږ رسول دی. الکعبه قبلتنا، کعبه زموږ قبله ده. والقرآن کتابنا، او قرآن زموږ کتاب دی. چې د الله او رسول خوښ دی، هغه زموږ خوښ دی. چې د الله او د رسول نه خوښ، هغه زموږ هم نه دی خوښ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بیان خلاص. صحابه کرام خبرې لږ کوي، عمل یې ډېر کوي. زموږ غنه کې اپوزیټ یې. نو خدای دې وکړي چې د دغه خبرو صرف نیت دغه دی زموږ ټولو چې پر عمل باندې راسو. نو یو شاعر وایي یا من بدنیاه اشتغل قد غره طول الامل اولم يزل في غفلة حتى دنا منه الاجل. الموت يأتي بغدة القبر صندوق الأمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل. داسې ښایسته بیتونه دی وایي. وایي هی هغه سړی، هی هغه ورور، هغه خور، بدنیاه اشتغل، چې د دنیا په ژوند کې ته ډېر بیزي یې. قد غره طول الامل، دا ستا لونګ هوپس چې دي، ول دا ستا ایمان، ستا آخرت چې در خراب کی. پلانینګ پروا نه کوي، مګر دا لونګ هوپس نه، زه به داسې وکړم، داسې وکړم. ریلیکس برادر،
ژوند دی یاره. پرون په امریکا کې دوسي طوفان رالی او یا خلک یې مړه کړل. نو ته دونه ډېر اوږده چورتونه مه وه، پلان پروا نه کوي ویې که. نو دی وایي قد غره طول العمل، دا غټ چې پلان ته چې دونه زه به دا وکړم دا خو دا دي آخرت در خرابوي. بیا نو دی څه وایي والموت یأتي بغدة، وایي دا مرګ به تا ته سډنلی راسي، یو دم به درته راسي. ټیکس میسیج میل ایمیل دا نسته، یو دم. او دی وایي حتی دنا منه الاجل، وایي دا اجل ستا مرګ په دروازه درته ولاړ دی، ته په خبر لا نه. او بیا دی وایي القبر صندوق الامل، ول بیا به نو تا ته معلوم سي چې ته مازیال تر ورسېږې، دا صندوق دا باکس به ګرته خلاص سي، دا ستا قبر ګرته ستا هسټري به درته وایي. الله ته به چې ګرته فیصلې وسي. اصبر على احوالها لا موت الا موت بالاجل، وایي بیریږه مه، مرګ پر خپل وخت باندې راځي، خپل د الله سره کنیکشن سټرانګ کړه. بیریږه مه چې که ما پر اسلام باندې عمل وکړي دغه تاوان دی، دغه لاس دی، دغه لاس دی، ول د هغه شیانو څخه مه بیریږه. نو بس ګرانو وروڼو، زموږ اسلام ډېر ښایسته مذهب دی. موږ اسلام دا نه راته وایي چې بزنس مه کوه، فیملي مه کوه، نګرا فال ته مه ځه، ډاون ټاون ته مه ځه. زموږ اسلام دونه ښایسته دی. پرون یو ځای نکاح وه، نو په دا نکاح کې ما اوله خبره وکړه چې اسلام دا وایي لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې رهبانیت نشته، سکلوژن چې ورته وایي چې یوازې په یو کارنر کې کښېنه. اسلام وایي راووځه، مارکیټ ته راووځه، د مارکیټ اسلام ژوندی کړه، فامیلی جوړه کړه، د فامیلی د اولادو د کور والا اسلام را ژوندی کړه. په دغه علما وایي د مسجد اسلام جلا دی، د کور اسلام جلا دی. ته د مسجد اسلام په کور کې اپلای نه سې کولی، د کور اسلام بیا ته په مارکیټ کې اپلای نه سې کولی. د هر ځای اسلام جلا دی. او ګوره د دې اسلام ښایستهوالی وګوره، پلار ته یې ویلي چې د اولاد حق ادا که، دا ستا جنت دی. پلار ته یې ویلي کنې دا کار ایوان لا کوي، دا کار کافر لا کوي، دا کار ایتیس لا کوي چې خپل د اولاد ټیک کیر کوي، کلوتینګ، فوډ، شیلټر دا ګرته دی ورکوي. مګر اسلام ما او تا ته دا پریویلیج راکړی دی، دا آنر راکړی دی. پلار ته ویلي چې که ته د خپل اولاد ټیک کیر وکړې دا ستا نه صرف ډیوټي ده، دا ستا جنت دی. او اولاد ته بیا ویلي چې دا ستا پلار محترم دی، دا ستا مور ده، د دې ټول رایټس حقوق هغه پر ځای که، دا بیا ستا جنت دی. خاوند ته ویلي چې دا ستا میرمنه ده، د دې ټول حقوق ادا که، دا د خاوند جنت دی. او میرمنې ته بیا چیش ویلي چې ته د خاوند حق ادا که، دا ستا جنت دی. باس ته ویلي چې دا ستا امپلای دی، د حق ادا که. امپلای ته بیا ویلي دا ستا باس دی، د حق ادا که. نو زموږ اسلام په مشکات شریف کې حدیث دی، یو سړی چې د کوره راووځي د خپل اولاد دپاره نفقه ګټي، وایي د ده نیت دی، وایي د ده نیت وګوره چې زه چاته لاس ونه نیسم، دغه مې نیت دی. او زه پر خپل فامیل باندې او پر خپل نیبرز باندې پیسې خرڅ کوم، دغه زما نیت دی. ول د قیامت په ورځ به د ده په نیت په ثواب دی به راسي د الله په بارګاه کې چې مخ به د 14مې سپوږمۍ په رقم به بریږي. نو خدای تعالی دې موږ ته انډرسټینډینګ راکړي چې زموږ مذهب، زموږ اسلام دا ډېر ښایسته مذهب دی. خو داسې دی چې موږ په انوایرمنټ کې نه یو، او زموږ په دغه وطنو کې چې راغلي یو، په دغه ویسټرن پارټ اف د ورلډ کې، دلته زموږ ریسپانسبیلیټي ډبل ده. په خپل وطنو کې یو جلا وه، هغه ته هم ریسپانسبیلیټي ده، هغه ملایکې نه دي. مګر دا وطنو ته چې رالو، زموږ باید چې خپل فیوچر خپل اولادو ته داسې یو پلیټفارم جوړ کړو چې ما او تا قبر ته ولاړ سو چې دی د مسجد سره کنیکټ. ولې مسجد داسې ځای دی چې هغه کله د مایې دپاره اوبه چې هلته خدای تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم آفس چیرې و؟ مسجد. ټوله نکاح، ټوله شیان، عدالت، کورټ ګرته په مسجد کې کده. بینګه امام
که زه یم که بل یې دونه کیسونه را روان یم امام صاحب دغه امام صاحب دغه دا اوس موږ یو ورکشاپ و د ټورنټو علما وه او د یو اس علما وه دا ټوله سره یو ځای سوي وه نه صرف نارینه ښځې هم وې هغه ښځې چې ګریجویشن یې سوی دی کله اوس ماشاءالله په ابوبکر مسجد کې په نګټ مسجد کې په نور مسجدو کې بعضې نجونې هم په دا عالمه کورس کې ګریجویشن کوي نو دا د ټولو میکس دغه و ورکشاپ و د علماو ښځې په خپل پرده کې علما جای خواته نو په دا ورکشاپ کې دا خبره وکړله ول اوس هم په دغه 21 سنچري کې چې خلک د اسلام څخه دونه لرې سوي دي اوس هم د خلکو فرست ریسپانس چې دی چې پر دې باندې یو کلایمیټي یو پرابلم راسي هغه امام دی معنا ګورنمنت پولیس دا شانو ته سیکنډري دی اوس پورې الحمدلله وای دا مسلمانان د امام د مسجد سره اٹیچ دي اگر چې د مازی په اختر راځي منځت معنا په نور 5 منځو کې به ته دی وویني یا به مازی د جمعې په ورځ راځي مګر اوس هم د جې ویسټرن پارت که افغانان دي که انډینز دي که پاکستانیان دي که کریبینز دي که هر څوک چې وای دی د فرست ریسپانس امام دی نو دی موږ ته د ټرینینګ د خبرې راته کولې چې دغه جنریشن د دې سره د دغه خلکو د دې ځای سره څنګه باید چې ته بینګه امام ته دا کار ورسره وکړي نو دا مې درجې پر وویل چې دغه مسجد زموږ مرکز دی خدای تعالی چې موږ ټولو ته اسانه کړي دغونه تاسې په خبر یاست د سبحان مسجد په باره کې چې دا ځای خرڅ سوی دی دا ځای چې دی دا پلازا چې ده دا سولډ آوټ سوی ده هغه دا ځای هم خرڅ کړی دی دا برابر رانیولی دی دا چرچ څنګ ته چرچ دی بیا شور بازار دی هغه هم پسې رانیولی دي بیا په دې سایډ ته ګرته شیان رانیولي مګر الحمدلله موږ لاست 1 منت په اجکس ته ولاړو هلته مو یو پراپرټي وکتله بیا بل ځای ولاړو پر ایګلنټن فارمیسي و وکټوریا باندې یو چرچ و انکلوډینګ سکول هم پکښې کې و نو هغه مو کتل خو پرایزونه یې چې اوس نن په خبره چې ټاون هاوس لا غواړی 1 میلیون لږ خبرې نه کېږي نو چیرې چې بیا دونه غټ پراپرټي غواړی خیر دا د خدای تعالی کور دی که ما ورته استعمال سو دا به زما او ستا خوشحالي په دا لاست زما ځینې کې اپډیټ در کوم چې دا لاست 1 ایئر کې الحمدلله هر جنازې ته هر فاتحې ته امام هلته حاضر یم او دا اوس ما الحمدلله ما یو نفر پیدا کړي ما ورته ویله د صلاح الدین مسجد دی for the last 20 years دی دا کار کوي ما ول زموږ غواړو چې زموږ د خپلو افغانانو د غسل دا د هسپتال سره ایستل یو مړی دا ټوله کارونه موږ وکړو دا راته ویله پاکستان کې تاسو پیژنئ یا به نه پیژنئ د ول دا ګرته کار زه در باندې ول دی لایسنس لري اما د خپل ټیم ته ویله ما د جبا ده خدای تعالی چې د ټولو په ژوند کې برکت ورکړي مګر دا ژوند دی موږ په دې وطنو کې اوسېږو خوشحالي او غم دواړه سایډ بای سایډ روان یې نو ما ورته ویل ما د جبا ده نه ضرورت شته چې ته ابوبکر ته تلیفون وکړې نه ضرورت ته نګټ ته تلیفون وکړې نه ضرورت شته چې مدینه مسجد ته کنه هغه هم دغه کار کوي کله دغه نفر چې کوي خو خبره دا ده چې یو سړی په خپل وطنداري په خپل امامي خپل ژبې ادمه ته ویله ول د هسپتال سره ایستل نه یو سړی وفات په هسپتال کې ول هغه خو پرېږده ما د کورو سره داسې را ایستلي دي ول د هسپتال د درګورتو اسانه یې د کورو د ول کنډیشن یې بل کم یې نو دا ګرته نفران د عارف چې د ابوبکر دی دا ګرته پیژنې ول بس ته مازې ما ته ووایه زه ګرته کار در کوم د هسپتال سره ایستل غسل په صلاح الدین مسجد کې وکړو جنازه چې ته وایه هغه ځای ته به جنازه وکړو په دغه سبحان مسجد کې غواړی په علي مسجد کې غواړی هر ځای چې غواړی مثال ول هغه ستاسې کار دی دا ګرته شیان یې ول زه در کوم هنو ماله ما دا خپل ممبر ستور ما نو مور موږ چې شي غواړو خو دغه شیان دي نو الله تعالی چې موږ ټولو ته اتفاق راکړي اتحاد راکړي یو د بله غلطیانې سره درګذر کو وی بخشو ولې دی غلطي کوي زه هم کوم داسې څوک نشته چې غلطي نه کوي مګر لیټ اټ ګو ولې په دنیا کې پرابلمونه ډېر چې که زه ما او دی سره اخته سو دا زموږ جنریشن دا زموږ یوت دا دی بیچاره ډېر هټ کېږي نو زما خپله نظر مشرانو ته د هغه وایم یو وخت ما په آفس کې
شفیق ته او آغا صاحب ته. آغا صاحب ناجوړ دی، نه کې دعا ورته وکړي خدای دې شفا ورکړي.